تیر ورځ موږ خبرې وکړې د باره کې چې لوپس څه دي څه لپاره استفاده کوو فار لوپ عمومي جوړښت څه ډول ده او فار لوپ ځینې سپیشل فارمز چې مثلا په هغې کې د سیمیکالن یا د کامې اضافه کول او د هغې بیا آوټپوټ څه تغییر راځي درې پارټس دي چې په هغې کې موږ ترو فالس کنډیشنز هر ډول کنډیشن ورکولی شو نن راځو د وایل لوپ باره کې خبرې کوو چې وایل لوپ څه ده او د فار لوپ سره فرق څه ده ډو وایل لوپ څه ده او د دوی د استعمال ځایونه چیرته دي څه ده لومړی راځو غاړو دا وایي چې د وایل لوپ عمومي جوړښت څه ډول ده وایل لوپ ته پوسټ پری چیک لوپ وایي یعنې دې کې هم کنډیشن په شروع کې چک کېږي او بل په دې کې انکریمنټ او ډیکریمنټ چې د لوپ په آخر کې کېږي صحیح ده په عمومي جوړښت کې که چېرته موږ وایل ولیکو وایل نو ویژوال سټوډیو کوډ چې موږ لپاره کوم کوډ جنریټ کوي هغه یو د وایل کنډیشن ده او بل د وایل لپاره باډي ده صحیح ده نو کنډیشن کې موږ هر ډول والټ کنډیشن ورته ورکولی شي دا پارټ کې چېرته موږ سره ترو شي نو باډي اګزیکیوټ کېږي مثلا دلته اتومات کې چېرته ترو ولیکم یا هم په دې ځای کې یو ولیکو یا دوه درې څلور هر عدد ولیکو دا موږ څه ډول کنسیډر کېږي ترو صحیح ده نور که چېرته زه اوس په دې باډي کې هر څومره کود ورته ولیکم مثلا زه اوس یو ساده میسج ښکاره کوم this is while loops body دا میسج ده ساده نور زه مثلا کوم څه نه ښکاره کوم په دې حالت کې اوس لومړی راځي کنډیشن چې کېږي وایل 1 یعنې تر څو پورې چې کنډیشن صحیح اوسېږي نو کوم میسج به ښکاره کېږي دا میسج به ښکاره کېږي بیا راځي کنډیشن ته بیا به کنډیشن چې کېږي او بیا به دا میسج ښکاره کېږي وعلیکم السلام نو په دې حالت کې دا موږ سره څه ډول لوپ شو یو نامعین تعداد سره نامحدود تعداد سره تکرارېدونکی لوپ شو که چېرته موږ دا کمپایل کړو راځه دلته یې کمپایل کوو تاسې آوټپوټ ګورئ په نامعین تعداد سره تکرارېدونکی د څه وخته تکرارېږي دا زموږ سره تر څو پورې چې د موږ سره ریسورس موجود اوسي تر څو چې کمپیوټر یعنې دې توانایي ولري چې میموري کې د وریبل د انیشیالایز کېدلو یا مثلا د آوټپوټ ته ښکاره کېدلو لپاره زمینه برابره اوسي صحیح ده نو دا په هغې پورې ادامه پیدا کړي چېرته موږ غواړو سټاپ وکړو څه کوو کنټرول سی ووایو صحیح ده ځکه په دې ډول سره انفاینایټ لوپ نه جوړېږي چې د همیشه لپاره کنډیشن مو څه ده ترو ده هر ډول کنډیشن تاسو دلته ورکړئ چې هغه ترو اوسېږي نو دا به د همیشه لپاره اګزیکیوټ کېږي مثلا دلته موږ ورته ولیکو دلته یو نمبر اخلم انټیجر نام او وایم چې تر څو پورې نام لوی اوسېږي له صفر څخه یا مثلا کوچنی اوسېږي له صفر څخه هر ډول شرط ورته ورکولی شو تر څو چې نمبر له صفر نه لوی اوسېږي تر هغې پورې به دا کنډیشن اګزیکیوټ کېږي نمبر شروع کوو له څو څخه مثلا له 5 څخه یې شروع کوو اوس دا لوپ په څو ځله اګزیکیوټ شي اوس هم زیاته صحیح ده ځکه چې په نام کې مو هیڅ کوم تغییر نه راول لومړی د نام قیمت څو ده 5 له صفر څخه لوی دي یس کنډیشن صحیح ده نو یو ځل به دا باډي کې کوم څه دا به ښکاره شي له هغې څخه وروسته بیا راځي د کنډیشن پارټ ته 5 له صفر څخه لوی دي یس بیا کنډیشن صحیح ده بیا اکزیکیوټ کېږي په نام وریبل کې موږ کوم تغییر راوستی ده نه نو دا هم هماغه انفاینایټ لوپ دی دې لپاره چې دا یو محدود تعداد سره څه کوو نام قیمت کې تغییر راولو لومړی د نام قیمت څو ده 5 ده 5 له صفر څخه لوی دي یس کنډیشن صحیح ده راځي یو ځل میسج ښکاره کوي له هغې څخه وروسته نام ماینس نام قیمت څو کېږي 4 کېږي بیا کنډیشن چې کېږي 4 له صفر څخه لوی دي یس بیا لوی دي بیا میسج ښکاره کېږي د نام قیمت څو کېږي دا ځلې 3 کېږي بیا 3 چې کېږي همداسې 2 کېږي یو کله چې صفر شي نو صفر له صفر څخه لوی ده نه کنډیشن غلطي نور کوم آوټپوټ هم نه ښکاري راځو کمپایل کوئ صحیح ده هماغه میسج ښکاره شو صحیح ده مال کوم ایرر میسج دلته یو سلش ان ورته ورکوو تر څو موږ یې فرق باندې پوه شو هلته اما 15 ځل څه ښکاره شو د وایل لوپ اکزیکیوټ شو 15 ځل چې باډي کوم څه دی هماغه موږ ته ښکاره شو نو د وایل لوپ او د فار لوپ نور هیڅ کوم فرق هم نه لري صرف جوړښت یو څه فرق سره لري په وایل کې
په باډي کې دلته موږ کولای شو څه ورته ورکړو کنډیشن ورته ورکړو او په اخر کې انکریمنٹ او ډیکریمنٹ ورته ورکولای شو سمه ده او په فار لوپ کې موږ څه کول انکریمنٹ او ډیکریمنٹ او ټول عمل په شروع کې ورته ورکول نور هیڅ کوم فرق هم نه ورسره لري کوم کار چې موږ په وایل لوپ کې کولای شو هغه په فار لوپ کې هم کولای شو کوم چې فار لوپ کې کولای شو هغه په وایل کې یعنی یو بل الټرنیټیوز کېدلی شي یو د بل په موږ ریپلیس کولای شو چې مثلا د فار په ځای باندې وایل استفاده کړو د وایل په ځای باندې موږ فار استفاده کړو بیا هم درته وایم چې د لوپس جوړښتونه د لپاره منځته راغلي چې پروګرامر د لپاره یو څه اسانتیا منځته راشي ده نور هیڅ کوم فرق هم نه لري موږ کولای شو د یو لوپ په ځای باندې بل لوپ استفاده کړو او یو د بل لپاره الټرنیټیو شي ده نو هر کله چې د باډي کې د موږ سره ترو کنډیشن شتون لري ترې پورې به دا باډي ایگزیکیوټ کیږي ترڅو پورې چې د وایل لپاره کنډیشن ترو اوسېږي ترې پورې به دا باډي ایگزیکیوټ کیږي مثلا که چیرته موږ ولیکو چې وایل دلته څه ولیکم یو منفي عدد ولیکم منفي 9 نو دا به ترڅو پورې ایگزیکیوټ کیږي دا لوپ انفاینایټ دی اوسم ځکه چې منفي نه دی موږ سره څه ډول کنډیشن ده ترو ده هر نن زیرو څه ډول کنډیشن ده ترو ده نو منفي نه هم نن زیرو دین دام ترو کنسیډر کیږي او هیڅ کوم تغییر هم نه پکې راځي صحیح شو که چیرې موږ دلته ولیکو چې وایل printf مثلا مسیج ښکاره کوو ویلکم دا به څه ډول لوپ شي دا هم انفاینایټ لوپ کیږي ځکه چې ویلکم نه موږ سره څه ریټرن کوي 15 printf یو فنکشن دا چې خپل یو قیمت ریټرن کوي په دې حالت کې printf څه ریټرن کوي 15 ځکه د کریکټر استعداد شپږ دی یا 15 ده شپږ صحیح ده څو ریټرن کوي شپږ ریټرن کوي خاصه ده او هماغه د موږ سره څه کنسیډر کوي یو ترو کنسیډر کیږي یا هم بولین ویلو ته تبدیل کو هر نن زیرو څه د موږ سره ترو ده نو کنسیډر کیږي از ترو او باډي ته راځي بیا راځي هماغه او بیا ریټرن کوي او بیا هم دا باډي ښکاره کیږي نو څه ډول لوپ شو دا هم انفاینایټ یا هم نامحدود لوپ شو راځو چک کوو صحیح ده ادامه لري انداز تر څو پورې چې اما قیمت هر چې کیږي څو ده هو ده ښه دا وایل لوپ راځو ډو وایل لوپ ته ډو وایل لوپ کې د وایل لوپ سره فرق دا ده چې په دې کې د موږ سره حد اقل یو ځلې لوپ ایگزیکیوټ کیږي چې ته کنډیشن صحیح اوسېږي غلط اوسېږي زه لیکم ډو ان ویژوال سي ډي کوډ یو اتومات عمومي شکل جنریټ کوي موږ ته it means چې یعنی لومړی د موږ سره کوډ لیکل کیږي او په اخر کې څه ده کنډیشن ده موږ په شروع کې ویلي وو چې دوه ډول لوپس لرو یو ته ویل کیږي پری چیک او بل ته ویل کیږي پوسټ چیک لوپس په فری چیک لوپس کې د موږ سره فار لوپ او وایل لوپ دي په کې د موږ سره کنډیشن په عمومي شکل کې کوم د پغې کنډیشن د موږ سره کوم ځای کې کیږي په شروع کې د لوپ د ایگزیکیوټ کولو څخه مخکې یعنی لومړی دا چې کیږي چې آیا شرط مصحح ده کنه صحیح بیا راځي باډي ته چیرته په لومړي ځل شرط غلط اوسېږي باډي اصلا نه ایگزیکیوټ کیږي اما په ډو وایل لوپ کې کچېره کنډیشن د لومړي ځل لپاره غلط هم اوسېږي باډي څنګه کیږي ځل ایگزیکیوټ کیږي فرض کوو نام مساوي 15 زه ورته چې درڅو پورې نام کوچنی له صفر څخه تغیر پورې د باډي ایگزیکیوټ کوه صحیح ده آیا 15 له صفر څخه کوچنی دي نه زه باډي کې مثلا یو میسج ورته ښکاره کوم printf do while body صحیح ده دا میسج ده د لومړي ځل لپاره do څه معنا یعنی یو کړن تر سره کا کوم کار تر سره کا په دې باډي کې چې کوم څه درته ښودل شوی دي هیڅ کنډیشن ما چک کوم موږ انداسه ورته ویلي کنډیشن په اخر کې ورته ورکړی ده دو یعنی لومړی دا کار تر سره کا دا باډي کې کوم څه دا کوډ ایگزیکیوټ کا لاغه څخه وروسته بیا کنډیشن تر شک چیرې کنډیشن صحیح اوسېږي نو بیا هم باډي تر راځي چې غلط اوسېږي بیا باډي ته راځي سم ده نو اوس کنډیشن صحیح ده غلط ده غلطه کنډیشن ځکه نام له صفر څخه کوچنی نه ده صحیح ده لوی ده نو سره د کنډیشن مغلط هم ده بیا هم یو ځل ایگزیکیوټ کیږي فار لوپ مثلا چې تاسو ځینې گیمونه لیدلې تاسو ته حد اقل یو ځل د پلی کېدل چانس درکوي کله چې تاسو هغه گیم یو ځل پلی کوئ دغه څخه تاسو ته وایي چې مثلا ډیټا پیمنټ وکړئ یا
د مو اکاونټ سبسکرایب یا بس مثلا یو بل کړه تاسو کوی بیا تاسو کولای شئ هغه گیم دوه لپاره هم تکرار کړئ. یعنی اډو لومړی تاسو گیم کوئ لږ څه وروسته وایل کنډیشن ته راځي که چیرته تاسو پیمنٹ ورته وکول یا مثلا تاسو چینل سبسکرایب یا مثلا کوم بل دوی ریکوایرمنټس وسی هغه پوره کړل لږ څه وروسته وایل کنډیشن بیا سي کی بیا تاسو هغه گیم ریپیټ کولای شئ. همدارنګه کله چې تاسو وغواړئ چې حد اقل یوزر یو ځلې یو څه ایگزیکیوټ کی نو د دې پرځ استفاده کوم ډو وایل استفاده کوم. راځو دا پروګرام کمپایل کوو. ډو وایل باډي صحیح ده یو ځل ایگزیکیوټ شو او دلته موږ سره کنډیشن هم څه ده غلط ده خو بیا هم یو ځل ایگزیکیوټ کیږي. نو راځو د نام قیمت څو ده 15 ده زه وایم تر څو پورې نام له 0 څخه لوی اوسېږي تر هغې پورې باید دا لوپ ایگزیکیوټ شي. اوس به څو ځله ایگزیکیوټ کیږي انفاینایټ ده ځکه چې د نام قیمت څو ده 15 یو ځل میسج ښکاره کیږي له هغې څخه وروسته 15 له 0 څخه لوی دي یس بیا راځي بیا باډي ته میسج ښکاره کیږي بیا آیا د نام په قیمت کې موږ تغییر راوستی ده نه نو بیا هم 15 د 15 له 0 څخه لوی دي بیا ایگزیکیوټ کې همداسې ادامه پیدا کوي. دې ته موږ څه ډول لوپ وایو پوسټ چیک لوپ ورته وایي صحیح ده. ولې پوسټ چیک ورته وایو لومړی باډي ایگزیکیوټ کیږي له هغې څخه وروسته کنډیشن چیک کیږي ځکه هم څه ورته وایو پوسټ چیک. پوسټ څه معنی یعنی وروسته او فری څه معنی یعنی مخکې. فار لوپ او وایل لوپ د موږ سره فری چیک لوپس دي او ډو وایل لوپ څه ډول لوپ ده پوسټ چیک لوپ ده. په دې حالت کې څه ډول لوپ ترنه جوړیږي د څخه انفاینایټ پوسټ چیک ډو وایل لوپ ده. انفاینایټ ځکه دا چې نام قیمت یې همیشه لپاره 15 ده ثابت قیمت تغییر نه پکې راځي. صحیح ده دا انفاینایټ لوپ شي نه کنډیشن دې همیشه لپاره ترو ده. نو راځو په کنډیشن کې تغییر راولو نام ماینس ماینس په دې ډول سره صحیح. اوس کنډیشن څنګه شو محدود مو یو لیمیټ مرته وټاکلو یعنی او مو ویل چې د نام قیمت 15 ده هر ځل به نام څخه یو کمیږي بیا به کنډیشن چې کی 15 څلور درې دی یو کله چې صفر تر ورسې کنډیشن څنګه کی غلطیږي. ښه وایل لوپ او ډو وایل لوپ باندې پوه شوئ پوښتنه یو چا سره. راځو نیسټډ لوپس ته. نیسټډ لوپس چې دي کله چې موږ یو لوپ راواخلو بل لوپ منځ کې استفاده کوو یا مثلا ځای ورته ورته موږ څه وایو نیسټډ لوپ وایو. موږ نیسټډ اف ویلی و په یاد مو ده کله چې یو اف د بل اف منځ کې موږ منځ ته راوړو دې څه وایو نیسټډ اف وایو. نیسټډ لوپس هم کله چې یو لوپ موږ د بل لوپ په باډي کې منځ ته راوړو څه وایو نیسټډ لوپ وایو. موږ کولی شو چې فار لوپ د بل فار لوپ په منځ کې نیسټ کړو وایل لوپ د فار لوپ منځ کې نیسټ کړو ډو وایل لوپ د ډو وایل لوپ منځ کې نیسټ کړو یعنی هر ډول کمبینیشن موږ کولی شو. صحیح ده داسې کوم لیمیټیشنز نه لري چې مثلا موږ ووایو چې یا کوم ریسټریکشن ډول باندې لګېدلی چې مثلا ووایو چې فار لوپ کولی شو د ډو وایل لوپ منځ کې نیسټ خو ډو وایل نشو کولی. صحیح ده یعنی هر ډول نیسټینګ تاسو کولی شئ پروګرامینګ کې او بل لیول یې هم نه ده مشخص شوی. موږ کولی شو مثلا 10 ځله نیسټینګ وکړو کولی شو 15 ځله نیسټینګ وکړو کولی شو هر څومره چې نیسټینګ لیول څنګه ده موږ اضافه کولی شو څومره چې موږ ریکوایرمنټس اوسېږي. لومړی راځو د فار لوپ نیسټینګ ته. فار انټیجر a مساوي 0 a کوچنی له 15 څخه و پلس پلس د دې منځ کې زه اوس بل فار لوپ اخلم یعنی لومړی د a په نوم سره یو قیمت اخلو دلته انټیجر ښه دې وریبل هم دلته ډیکلیئر کړی په منځ د فار لوپ کې موږ کولی شو چېرته هم ډیکلیئر کړو د فار لوپ په منځ کولی شو دا وریبل مو ډیکلیئر کړو چې دا بیا C11 کې الفټ ده او د هغې څخه ښکته هغه کې فکر کوم هغه نه لري شتون لري. صحیح ده د هغې لپاره باید موږ دا وریبل چېرته ډیکلیئر کړو په شروع کې باید ډیکلیئر کړو سمه ده. نو د فار لوپ خپله سټرکچر کې موږ کولی شو وریبل ډیکلیئر کړو د په نوم سره وریبل ده که چېرته دې قیمت اوس څو ده 0 د 0 له 15 څخه کوچنی ده یس کنډیشن ترو ده. نو د دې لوپ په منځ کې چې اوس هر څه موږ ولیکو هره کوډ لیکنه اوسېږي هغه هم څنګه ده اکزیکیوټ کېږي. زه وایم دې منځ کې زه بل لوپ لیکم فار انټیجر b مساوي 0 b کوچنی له 2 څخه او b پلس پلس
لومړی کنډیشن مو صحیح کیږي کنه کله چې صحیح شي راځي دویم لوپ ته دویم کنډیشن مو چک کوي بی صفر صفر له 2 څخه کوچنی ده یس دویم کنډیشن هم صحیح کیږي او چې دلته هر څه لیکم هغه میسج به ښکاره کیږي مثلا زه لیکم پرنټیف nested for loop سمه ده اوس به دا لوپ څو ځله ایکزیکیوټ کیږي د nested loop قانون هم دا ده چې د موږ یو اوټر لوپ لرو یو هم انر لوپ لرو د اوټر لوپ د هر یو ځل صحیح کېدلو سره انر لوپ مکمل تکراریږي څه معنا a مساوي 0 کنډیشن مو ترو ده یا فالس ده وای سره مهرباني ترو ده د دې لپاره یو ځل تر کېدو لپاره دا مکمل یو ځل خپل ایټریشن تکمیلوي د دې په ایټریشن کې موږ سره څو عددونه دي 0 او 2 ځل تکراریږي نه دې د لپاره چې د قیمت مو 0 ده او یو ځل کنډیشن صحیح ده دا څو ځل تکراریږي ورسره 2 ځل تکراریږي صحیح ده دغه هر یو ځل لپاره دا څو ځل تکراریږي 2 ځل نو دا څو ځل تکراریږي مکمل 15 ځل او دا څو ځل ورسره صحیح کیږي 2 ځل 15 ځل به 2 لس راځو کمپایل کوي پروګرام چیرې ده for loop initial declaration are only allowed in C99 or C11 صحیح ده کمپایلر مو وایي چې د فار لوپ په ماینس کې تاسو کوم انیشلایزیشن کړی دا تنه په کوم لیول کې په کوم کمپایلر کې هغه د C99 یا هم C11 کې نو دې لپاره ایمو کمپایلر هغه موډونه برابر څنګه باید سره وکړو انیشلایزیشن مخکې کوو هغه قیمت مخکې ورکړئ کله چې ډیکلیریشن کوو سره ورکړئ GCC د کمپایلر موډ ورته مشخص کوو صحیح ده کوم موډ کې کمپایلیشن کوو په C11 موډ کمپایلیشن کوو او د فایل نوم څه ده while loop د فکر کوم minus -o کسه ایشوز کمپایل صحیح ده اوس راځو رن کوو څو ځله ایگزیکیوټ شو لاسل تاسو کولای شئ کمپایلر سټانډرډایزیشن خپل ورته مشخص کړئ صحیح ده مثلا ما کوم سټانډرډ ورته وټاکلو C11 صحیح ده زه غواړم د C11 د قوانینو مطابق د پروګرام کمپایل کړم تاسو په ډیو کې به دا کار نشئ کولای صحیح ده هلته به تاسو کلیک وکړئ نو کمانډ تاسو لرئ هماغه کوم څه چې بیلټ دي په هماغه باندې تاسو مخې لی شمه کله چېرته موږ کمانډ لاین مخکې ځو بیا موږ کولی شو په خپل ریکوایرمنټس مطابق تغییر کړو مثلا اوس مخکې ماته وویل چې ته نشئ کولی چې کوم موډ کې تاسو سټانډرډایزیشن رولز دي په دې باندې د فار لوپ ماینس کې یو وریبل انیشلایزیشن وکوي صحیح ده یا هم ډیکلیریشن وکوي نه دې لپاره چې زه وکولای شم ماته یې راهنمایي وکړو چې کوم موډ کې تاسو کولای شئ په C11 کې یا C99 کې نو زه راځم دلته موډ ورته مشخص کوم چې سټانډرډایزیشن کوم څه استفاده کوم C11 دغه څخه وروسته کمپایل کوم او مختلف راکړم صحیح شو نو nested loops چې دي د هر یو اوټر لوپ لپاره انر لوپ مکمل تکراریږي سم ده او مو nesting هم هر څومره لیول کولای شو مثلا دلته څه کوم بل فار لوپ منځ راوړم فار انټیجر C مساوي کیږي 0 C کوچنی له 2 څخه له 3 څخه او C پلس پلس او دلته راځم بل فار لوپ منځ راوړو فار انټیجر D مساوي کیږي 0 څخه D کوچنی له 2 څخه او D پلس پلس کولای شي بل فار لوپ هم منځ راوړي کولای شي بل فار لوپ هم منځ راوړي انټیجر E مساوي کیږي په 0 سره E کوچنی له 2 څخه او E پلس پلس هر څومره nesting تاسو څنګه کولای شئ تاسو وغواړئ موږ nesting کولای شئ اوس په دې حالت کې هر کله چې د A کنډیشن مو صحیح کیږي یو ځل دا لوپ ایگزیکیوټ کیږي دغه لپاره به دا لوپ مکمل تکراریږي سمه ده دا مکمل تکراریږي او دې لپاره چې هر ځل دویم لوپ صحیح کیږي دغه لپاره به دا مکمل تکراریږي او د هغې د هر یو لپاره بیا دا مکمل تکراریږي دغه د هر یو لپاره به بیا دا مکمل یعنی دې ته هغه ریل nesting هم دا ده په دې حالت کې به موږ سره مکمل چې دلته یو میسج ښکاره کوم چې printf
it works صحیح ده دا میسج ښکاره کوو نو دا میسج څه ځل ښکاره کیږي 15 ضرب 2 لس لس به 3 دیرش دیرش ضرب 2 شپېته شپېته ضرب یو شپېته څه ځل به ښکاره کیږي شپېته ضرب دا میسج ښکاره کیږي صحیح ده صحیح شو بیا هیڅ نه ښکاري مثلا زه دا راځم د آوټپوټ څه کوم صفر دا صفر کوم صحیح ده په دې ډول سره همداسې ښایي هیڅ هم نه ښکاره کېږي په دغه صحیح ده وعلیکم السلام په دغه کې څنګه کېږي هیڅ آوټپوټ هم نه ښکاري ځکه چې مکمل رزلټ موږ سره څه کېږي صفر کېږي بله پوښتنه وي چا سره مهرباني فرق نه کوي صحیح ده زه راځم دلته څه لیکم printf دلته زه بېل میسج لیکم first loop message صحیح ده راځم د دویم فار لوپ ته بېل میسج لیکم printf second loop message همدارنګه دریم لوپ ته بېل میسج لیکم څلورم ته بېل په دې حالت کې دا میسج څو ځله تکراریږي دا میسج څو ځله ښکاره کېږي دا به 15 ځله ښکاره کېږي ځکه چې د فار لوپ لومړی کوم چې فار لوپ ده څو ځله صحیح کېږي موږ سره 15 ځلې دا میسج به هم څو ځله ښکاره کېږي 15 ځله به ښکاره کېږي دا میسج څو ځله ښکاره کېږي لس ځله ځکه چې 15 ځله دا تکراریږي صحیح کېږي د هر یو لپاره دا بیا 2 ځله تکراریږي 15 ځله به 2 لس ځله همدارنګه چې دلته کوم میسج وښیي دا به څو ځله تکراریږي third loop message 15 ضرب 2 لس لس ضرب 3 دیرش دا میسج څو ځله ښکاره کېږي دیرش ځله به ښکاره کېږي او همدارنګه که دلته وښیي شپېته ځله او که بل ځای کې بیا وښیي بیا هم شپېته ځله به ښکاره کېږي یعنې په هر یو لوپ کې موږ بېل بېل کود لیکلی شو بېل بېل باډي ورته ورکولی شي صرف مهمه ده چې ته به همدا نیسټډ فار لوپ کې فقط په آخر لوپ کې ته آوټپوټ ښکاره کوي صحیح ډېر تغییر پکې راځي که نه مخکې حالت کې موږ سره فقط دا یو میسج ښکاره کېدلو صحیح ده اوس موږ سره هر یو میسج ښکاره کېږي دا میسج ځان ته ښکاره کېږي دا بېل ښکاره کېږي او دا بل بېل یا شروع ښکاره کېږي صحیح ده ځکه چې د موږ لپاره د کنډیشن د هغې لپاره صحیح سمه ده نیسټینګ باندې پوه شولئ سم دا کار به وکړو یا راځه دلته printf لومړی قیمت a ده لیکو %d سمه ده دویم قیمت څه ده b %d c هم %d ده او d هم %d ده او بل څه ده قیمت هم %d ده د هر یو لپاره قیمتونه هم ښکاره کوو a b c d او a صحیح ده او په آخر کې چې یو ځل مکمل ایټریشن ترسره کېږي او یو ځل موږ د آوټپوټ ښکاره کېږي باید څه موږ ته وشي یو سلش ان یعنې نوي لاین ته هم باید موږ لاړ شو سمه ده کنټرول اس ښه پروګرام کمپایل کوو او اوس یې رن کوو اوس
اوس آوټپوټ ته ګورئ سمه ده هغه میسیجز هم ښکاره شوي دي موږ لپاره هغه ته لرې کوو یو ځل چې بیا ډېر کود مو ګډوډېږي نه ورباندې پوهېږئ فقط آخري میسیج ده صحیح ده هماغه عدد دې موږ سره ښکاره کېږي لومړی د A قیمت څو ده صفر ده د B قیمت صفر C هم صفر ده او D هم صفر ده E هم صفر ده یعنی ټول کنډیشن څه ډول صحیح شوي دي کله چې د A قیمت صفر ده کنډیشن صحیح ده یس د B قیمت صفر ده کنډیشن صحیح ده هو د C قیمت صفر ده بیا هم کنډیشن صحیح ده او D قیمت صفر ده بیا هم کنډیشن صحیح ده او د E قیمت مو صفر ده صفر له یو څخه کوچنی ده بیا هم کنډیشن صحیح ده نو مکمل قیمتونه څه ښکاره شوي دي صفر 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 ټول صفر دي له هغې څخه وروسته راځي د E قیمت څو کېږي یو مخکې صفر او څو شو یو شو یو له یو څخه کوچنی ده نه کنډیشن فالس کېږي راځي د D قیمت څو کېږي یو کېږي یو له دوه څخه کوچنی ده یس بیا کنډیشن صحیح ده یعنې درې واړه بیا صفر پاتې شو صفر 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 اما د D قیمت څه شو یو شو نو دویم د چې کوم آوټپوټ ښکاره کېږي صفر 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 یو او صفر راځو ګورئ صفر 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 یو او صفر صحیح ده بیا راځي د قیمت څو کېږي دوه یو کېږي یو له یو څخه کوچنی ده همداسې ادامه پیدا کوي د D قیمت ته راځي د D قیمت څو کېږي دوه کېږي دوه له دوه څخه کوچني دي نه کنډیشن فالس ده راځي د C قیمت مو څو کېږي یو کېږي د درېیم ځل لپاره صفر صفر یو صفر صفر صحیح ده صفر صفر یو صفر صفر همداسې ادامه پیدا کوي هر ځل چې کنډیشن صحیح کېږي نور تاسې په هغه طریقه باندې پوه شئ کولی شئ خپل اکزیکیوټ کړئ سمه ده تر څو پورې رسېږي تر څو پورې چې د A قیمت څلور اوسېږي یعنې څلور د D قیمت څو وي څلور یو همداسې ادامه پسې پیدا کوي د قیمت څو کېږي هماغه کنډیشن چې څو پورې صحیح اوسېږي سمه ده نو د A آخري قیمت به څو وي څلور به اوسېږي وعلیکم السلام څلور دوه یو صفر یا څلور دوه یو یو څلور یو دوه یو صفر کما آخري قیمت تکوین لپاره چې کنډیشن مطلوب صحیح څلور یو دوه یو صفر موږ کولی شو چې د فار لوپ منځ کې وایل لوپ هم څنګه کونیسټ کړو کوم فرق نه کوي زه لیکم وایل تر څو پورې چې بي کوچنی اوسېږي له دریو څخه او مثلا بي پرنټف لوپس نیسټینګ میسج ده بي ماینس ماینس او د بي په نوم سره وریبل په دې ځای کې ډیکلیئر کوو چې انټیجر بي مساوي صفر تر څو پورې چې بي کوچنی وي دا لوپ څومره ایکزیکیوټ کېږي انفاینټ ولې ځکه د بي قیمت مو صفر ده او هر ځل یو ترنه کمیږي نو صفر او ټول منفي قیمتونه څنګه دي له دریو څخه کوچني دي دا باید څنګه ونیسو تر څو پورې چې بي لوی وي صفر څخه اوس به څو ځله ایکزیکیوټ کېږي د دې هر یو لپاره به دا مکمل تکرارېږي سمه ده دا چې 15 تکرار شي دا درې هر یو لپاره درې تکرارېږي نو څو به شي ټول یعنې فار لوپ مو چې 15 تکرار شي او د هر یو لپاره یې وایل لوپ درې ځله تکرار شي نو څو ځله به ټول مکمل شي 15 ځله به درې 15 ځله به دا مسج ښکاره شي استاد دا بي خو لوی تر دریو نه دی نه صفر لوی دی او کله چې کمیږي هم نه لوی کېږي دا خو ښه کوچنی یې نیسو کوچنی مساوي صحیح راځي صحیح ده نه بیا هم نه صحیح کېږي کوچنی که ونیسو بیا صفر ده صفر له درې څخه کوچنی ده نه نه ده کوچنی استاد صفر کوچنی دی داسې کار کوو دا پلس پلس کوو صفر او دا څنګه کوو داسې کوچنی نیسو سمه ده
صفر له 3 څخه کوچنی ده یس راځي بیا قیمت زیاتېږي 1 2 3 کله چې 3 شي 3 څخه نه کوچنی بیا سټاپ کیږي سمه ده کولای شو د وایل په منځ کې موږ څه ورته وکړو ډو وایل ورکو سمه ده ډو وایل لومړی فار لوپ د دویم وایل دا دریم هم ډو وایل ده راځه ته میسج کار کوو پرنټ اف ډو وایل لوپ باډي او دلته څه ورته ټاکو ده ډو وایل لپاره کنډیشن ټاکو تر څو پورې چې د بي قیمت کوچنی اوسي له 3 څخه یا لوی اوسي له 3 څخه هغه مخکینی کنډیشن دا کنډیشن څه نه ده شو چې صحیح دلته څه ورته ټاکو اته ورته ټاکو صحیح ده اته کنډیشن صحیح ده د مشه لپاره تر اوسېږي مخکینه حالت کې اوس د بي قیمت څو ده صفر ده تر څو پورې چې بي کوچنی اوسېږي له 3 څخه صفر 3 نه کوچنی ده سمه ده اوس لپاره صحیح ده او دلته هم کنډیشن ترو ده که یې ورک اوټ کړو څه اوسېږي د هیڅ کوم قیمت د هغه سره مقایسه کیږي سمه ده دا کنډیشن د مثال لپاره فالس کوم اوس به څو ځله د آوټپوټ ښکاره شي موږ سره څو ځله به ښکاره شي څنګه ګورئ فار لوپ څو ځله تکراریږي 15 ځل وایل لوپ څو ځله تکراریږي 3 ځله 15 ځله به 3 15 د هر ځل لپاره ډو وایل لوپ یو ځل تصحیح کیږي نو څو ځله به ښکاره شي دا 15 ځله به ښکاره شي سمه ده که چېرته کنډیشن مو سره فالس هم اوسېږي دا به څو ځله ښکاره کیږي 15 ځله به ښکاره کیږي سمه ده راځو کمپایل کوئ ولین فاینل شو دلیل باندې پوهیږئ وایم آفرین او د بي قیمت مو څنګه نه ده کړی تغییر مو ده پکې راوستی د همیشه دپاره یې قیمت څه ده صفر ده نو دا څنګه لوپ ترنه جوړ شي انفاینایټ نو کله چې ډو وایل لوپ خلاصیږي باید د بي قیمت مو څنګه شي یو په اندازه سره زیات شي سمه ده تر څو پورې 3 ته ورسیږي دغه کنډیشن مو صحیح کړي پوهېږئ ولې 3 ځله ایکزیکیوټ شو پنځه ځل کوم لوپ صحیح کېږي د موږ سره دا لوپ او له هغې څخه وروسته وایل لوپ ایکزیکیوټ کوو او کله چې وایل لوپ ایکزیکیوټ شي باید کوم ځای ته راشي باید فار لوپ ته موږ راشو اما اول نه راځي لومړی د بي قیمت څو ده صفر ده د قیمت مو هم صفر ده نو صفر له 5 څخه کوچنی ده یس راځي صفر له 3 څخه کوچنی ده بیا هم کنډیشن مو صحیح ده نو ډو وایل لوپ ته راځو په دې کې یو میسج ښکاره کېږي تر څو پورې چې صفر شوی نه اوسېږي یعنې چې کنډیشن مو ترو اوسېږي نو د بي قیمت بیا څو کېږي نه دا د وایل مربوط کېږي که نه وایل باډي کې مو لیکلی دی صحیح ده دا کنډیشن زه غواړم چې فالس کړم صحیح ده د مثال لپاره مثلا نیکس تر څو پورې چې لوی اوسي له 9 څخه 0 9 څخه لوی دي نه د مثال لپاره به کنډیشن فالس
بیا هم هماغه درې ځل تکراریږي. موږ چې خپله کمپایل کړو باید څو ځل تکرار شي؟ 15 ځل. ګورئ فار لوپ څو ځل صحیح کېږي؟ 15 ځل صحیح کېږي. او وایل لوپ څو ځل صحیح کېږي د هر ځل لپاره؟ 3 ځل صحیح کېږي. او د هر ځل صحیح کېدو سره باید چې دا میسج یو ځل ښکاره شي. اما چې د لومړي ځل لپاره میسج ښکاره کېږي دویم ځل لپاره کوم ځای ته نه راځي؟ دې قیمت ته نه راځي. ولې؟ نه لاجیکلی باید همداسې ولیکل شي. سمه ده. پروګرامینګ یې داسې موږ نه کوو چې موږ توکلي باید صحیح کړو. د پروګرامینګ د قوانینو مطابق موږ باید داسې کړو. لیکنه کوم چې ول نه صحیح کړي هغه غلطي باید چې موږ کوم ځای کې غلطي کړې ده. سمه ده. نو یا شور ډو وایل کې ورکول کېږي. سمه ده. سیمیکالن ورته ورنکړه دا غلطي ده موږ سره. اتومات دلته کمپایلر غلطي نیسي. چیرې دا لري کوی د یو ځای میسج ښکاره کړو پرینټف مثلا یو میسج اوسېږي دا به څه ځل ښکاره شي؟ 15 ځل. سمه ده. what the hell کوم ځای کې غلطي ده؟ او غلطي کوم ځای کې ده پوهېږئ؟ کله چې یو ځل اکزیکیوټ کېږي د بي قیمت دلته څو کېږي؟ 3 ته رسېږي. سمه ده. کله چې 3 ته ورسېږي د دویم ځل لپاره د بي قیمت له هماغه 3 څخه شروع کېږي. 3 له 3 څخه کوچني دي؟ نه کنډیشن غلطېږي. دریم ځل لپاره بیا څلورم پنځم شپږم نو ټول ځل څنګه کېږي د بي قیمت هماغه 3 ثابت پاتې کېږي. په پوه شو ورباندې؟ ګورئ د قیمت لومړی څو ده؟ 0 ده. کنډیشن صحیح ده که غلط ده؟ کنډیشن صحیح ده. نو د بي قیمت څو ده؟ 0 ده. 0 له 3 څخه کوچنی ده؟ کوچنی ده که نه؟ ولې ده کوچنی؟ سمه ده. څو ځل تکرارېږي دا لوپ مو؟ 3 ځل تکرارېږي. د بي قیمت څو ته رسېږي؟ 3 ته رسېږي. سمه ده. 3 له 3 څخه کوچني دي؟ نه کنډیشن فالس کېږي. د قیمت څو کېږي دا ځلې؟ 1 کېږي. کنډیشن صحیح ده؟ یس. د بي قیمت څو ده؟ 3 ده. هماغه 3 پاتې شو. صحیح ده. مخکې چې 3 شو هماغه 3 پاتې کېږي. دا بیا له 0 نه شروع کېږي. نو دا چې 3 پاتې کېږي 3 څخه کوچني دي؟ نه کنډیشن فالس کېږي. بیرته راځي دلته د قیمت 2 کېږي. بیا د هماغه 3 ده. دا بیا 3 کېږي. د هماغه 3 ده. نو د همیشه لپاره دا 3 ده. فقط څو تکرارېږي ده؟ 3 ځل. د دې لپاره باید موږ څه کار وکړو؟ بي مساوي 0. هر ځل چې فار لوپ صحیح کېږي باید بي څنګه شي؟ بیرته 0 شي. سمه ده. دومره کوچنۍ غلطي مې پیدا نه کړه. څوک پوه نه شو په دې باندې چې غلطي کوم ځای کې وه؟ ټول پوه شولې ورباندې؟ د بي قیمت څنګه کېږي هماغه ثابت پاتې کېږي. موږ باید دا څنګه کړو؟ بیرته د 0 سره انیشیلایز کړو. ښه پوښتنه وي چا سره؟ هغه فقط په لومړي ځل باندې انیشیلایز کېږي. دویم ځل لپاره چې فار لوپ صحیح کېږي دې ځای ته موږ راځو. موږ بیرته دلته نه راځو ځکه هم هماغه ثابت قیمت پاتې کېږي. سمه ده. دویم ځل لپاره موږ چېرته هغه کوو؟ د کنډیشن ته دلته راځو. صحیح ټیسټ اف کنډیشن ته. موږ نشو کولی چې مثلا د دې قیمت بیرته 0 کړو. دې لپاره باید دې باډي کې لومړی موږ دا 0 اوس چېرته دلته 0 هم نه فرق نه کوي. سم څنګه؟ او که دا چېرته ولیکو دلته په دې ډول سره 15 ځل دا تکرارېږي. د هر ځل لپاره یو صحیح کېږي. څو به ښکاره شي؟ 15 به ښکاره شي. سمه ده. دا 15 ځل تکرارېږي او دا د هر یو ځل لپاره یو ځل صحیح کېږي. نو 15 ځله به یو 15 څو ځله مسیج ښکاره شي؟ 15 ځله مسیج ښکاره شي. سمه ده. پوښتنه نشته؟ پوښتنه اول ساعت مو شوی ده.